ستړي مشي دا شهکار عثمان خیل دی خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې په سوات ولسوالۍ کې یم او دلته د کرکټ د سیالیو یوه دستوره تابیا شوې وه دا ارینا لوبغالی دی او خوا کې را سره ناست سجاد ګل رنګ صاحب دی ارباز حساس صاحب دی او شوکت سواتی صاحب دی چا وبیلو یاره الحمدلله مونږ خبر نری بیلو لالیه دواړه برابر یو ما ته بایللی تاسو بایللی یم تاسو دواړه ښه ده ټپس تاسو دواړه مونږ ګټلې وایي فکس زمونږ د عدنان صاحب د سره میچ دی فکس کوي نه خو زه دا نه یم چې دا مونږ د صادق طوري صاحب د لاسه بایللی ده مطلب دا چې زما د وجې نه وایم نه وایم ته نه ویم خو دنیا خو ولې که نه अब 4 रन की जरूरत है मैच जीतने के लिए او د دوی د ټیم نوم دی کم کرا کری ریاض کراچي ریاض کرا کری نو دی له په پښتو کې ما نوم خو دی ما وی لوخو لرګو والا کنه یا پلشتکی لوخو والا لوخو والا نو د پاکستان قصه ده یو ته دعا کو بل ته دعا کو یو پیلو بل یو غټي نمک ته چانس ملاوي بل زمونږ تمرینونه هم نو د خبره وکړه شوتل مې راوړه کور مې واچوله ویراله مه کرکټ لا دا واحد زمونږ یو لوبغاړی دی چې په هر حال کې خوشحاله دی तमाम लड़के क्रिकेट इस वक्त टीम نومیا ولې تاسو چلته شاکار مرخل سے دستور سره مخه ده یو طرف ته مبارک یو طرف ته مبارک ده پته لري چې څوک راځي وای نو وای شي نومی جاړي جاړي نومی جاړي 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 داره داره ولې مېچ چلته د دې لوبو پایلیز لوبه چې وه هغه کمال صاحب وګټله او د کمال صاحب د خپلې لوبډلې مشرتابه هم مبارک دي وي درته ډېره مننه شاکر جان څه کنئ څنګه مو وګټله بس هغه مونږ خو 13 رنز کړو ما دې ملګرو ته وایي چې دا پسې چل چې مونږ ونه کړو نو دوی رانه نه شي هغه چې مونږ سوپر اوور ته ګیم لاړو لوبه بیا مې اوس خو لکه مونږ سړو د خولې نه نوړی راایستې ده اوس به ځان وژنو شاهین صاحب زمونږ ډوډۍ لرلو ډېره زیاته مننه ستا د مېلمستیا صحیح یم که نه او چې درونی هغه زما بچي هغه زما د فکر کوي دا والا بولې وکړه دا والا تاسو دواړه د خاورې مجرمان یئ ورځ د دې د بدمعاشۍ وه شپه به ستاسو ورځ د دې د بدمعاشۍ وه شپه به ستاسو اچول आज यहाँ पर बारिश का कोई मौसम नहीं है د دې د لوبډلې مشرتابه چې وو هغه شبیر بونیری صاحب و د هغې مور بي بي وفات شوې ده د دې نه غټه صدمه موږ ته همدغه راورسېده چې لکه موږ په هغه ټایم کې هار ومانه د دغه نه موږ دې تک ته را رسېدل دې ځای ته دا موږ ته ډېره ګرانه وه ځکه چې بهاي یو کس ته چوکۍ والی او هغه لکه یو مسله راشي نو لکه خامخا ستا حوصلې ډاون شي که نه نو که هغه موږ ته وایي نو زه 100% شور یم چې دا هفته به موږ دا کوله اباسین صاحب خفه شو خپله لوبډله یې را بهر کړله او هغه وایي چې دغه آوټ نه دی دا ولې ویې ګټو زمونږ بیا دوه کلاړیان وواته صادق طوري صاحب او اسحاق صاحب اسحاق صاحب دې ته تاسو څه مشوره ورکړه په خېټه به بال نه وایي په خېټه بال مو په بیټ و په خېټه بال مه وخه په بیټ به وخې صحیح ده بالکل بقیه تخپل ولې ته بیټ انسان ولې خبره شاباش شاباش او اوټ